چې سفر یې تل د مینې سفارت دی، زه د هغه قافلې نماینده یم، سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي، د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم. قدرمنو، د یوې بلې ناڅاپي ډالۍ په لاس دا مهال ډېر تیز ټلیفون راغی، خو راځي دی. دا د ناڅاپي خاشته ده چې په دې کې ډېر انفارمل موږ ناسو ځوانان او پیغلې راغونډ شوي دي او موږ لګیا د شعر او د ادب د لارې په دغه پښتنه ټولنه کې ښکلا، مینه او امن خپرول غواړو. که موږ غواړو چې انسانان دې په نفسیاتي توګه او په جسماني توګه وژغورو، د هغوی ژوند ته د ښکلا ورکو، موږ د خپل د برخې کردار ادا کړو. د دغه نننۍ ناڅاپي صدارت چې به کوي نو ډېر محترم راشد خان راشد صاحب، ځکه چې دا شاعر دی. څه شو راشد؟ صدر صاحب چې کوم دی زموږ دغلته ناست دی. په مشاعره کې را سره علي باش زموږ رضی الله شانګلي یو ډېر تکړه زیرک فکر دی، هغه هم دی په دغه مشاعره کې را سره. کتې پتې حسنین هم دی، دی به هم یو شعر وایي. او زموږ د تیاتر یا د ډرامې د دنیا نومونه را سره هم دي. نو راشد، ستا په اجازت باندې که دې خوښوي لومړی شعر به حسنین ووایي، بیا به علي باش صاحب ووایي او زموږ سره نثار او مروت صاحب زموږ ډېر پېژندلي نومونه. که دیو را سره شعر شریکوي نو دا به هم زموږ خوشحالي وي، دیو به را سره هم شعر شریک کړي. راشد خان نو اول به حسنین له راشو او بیا به چې کوم دی نو موږ لړۍ مخکې بوځو. جي حسنین. ژوندې ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم، ژوندې ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم، که لوی غواړې د خاورو په مقام. د رحمان بابا ډېر لوی شعر ووی او د رحمان بابا یو شعر ماته هم رایادېږي راشده. رحمان بابا وایي چې کر د ګلو کا چې سیمه د ګلزار شي، ازغي مکره په خپو کې به د خار شي. د دغې سره به ډېر نثار صاحب د را سره شعر شي. ارشاد یو شعر دی چې د بټګرام شډل شډل پښتانه، د بټګرام شډل شډل پښتانه، د هزارې په ژرنده دل پښتانه. دا خو زمونږ شاعري وه، دا خو زمونږ شاعري وه. زرینه موږ ته چا ویل پښتانه. ډېر ډېر زرینه موږ ته چا ویل پښتانه. زمونږ ډېر محترم علي باش صاحب څوک چې ټولنیز فعال دی او په ډیولپمنټ سیکټر کې خپل یو نوم لري، د شانګلې دی، نو هغو به را سره هم څه شعرونه د هر چا چې وي را شریک کړي. جي علي باش صاحب. ډېره مننه په ناڅاپۍ کې افغان صاحب ستاسو او د راشد مننه کوو چې تاسو موږ له ټایم راکړو. ډېره مننه. د پښتو یو ډېر په ما ډېر ګران شاعر چې په ډېر لرې اوسېږي، مطیع الله توراب صاحب، هغه وایي ای د نیازبینو د چم خانه تا ته څه پته ده، ای د نیازبینو د چم خانه تا ته څه پته ده چې لوږه څه ته تنده څه ته وایي، او ته چې پیدا شوې نو په خولې کې درته شاد څڅېدل، زه چې پیدا شوم ما د مور اوښکو ته خوله وازه کړه، او تا چې قدم کېښود دیګونه اولسونو خوړل، تا چې قدم کېښود دیګونه اولسونو خوړل، زه د مور غېږ کې جام په لاس ستاسو کوڅه کې ولم. علي باش صاحب ډېر زړه پورې. او زمونږ د دغه تیاتر یو بل ډېر ژوندی کردار شیطان په نوم باندې دا کردار دی. نو که ته کوم شیطاني شعر ویل غواړې را شریک کړه. نه، زه به درته ښه شعر ویم، خو بله خبره ده چې ما ناڅاپي ډېرې زیاتې کتلې وي او زه خوشبختي خپله ګڼم چې زه نن د دې لړۍ یو حصه یم. نو زه به دوه شعره تا ته ډالۍ کړم. ستا د خولې خبره د باچا، چې ستا د خولې خبره د باچا، بیا خو ډېره معتبره د باچا، او وایي په چا لږه زوروره د باچا، او په چا ډېره زوروره د باچا. ډېره ښه، ډېره زیاته مننه کوم. ماریا د ام فل سکالره او زمونږ ډېره تکړه د دې وطن پیغله ده، نمایندګي کوي د پیغلو. نو ماریا که تاسو را سره کوم شعر کومه خبره یا څه را شریک شاعري نه راځي، ما خو تاسو ته ولوي څه خبره کول غواړې د شعر او د ادب؟ ډېره ته زه په ټپه وایم ته به ما ته ریپیټ کوې. ها ځکه نو هغه ټپه ووایه به دا ریپیټ. بلکې زه به ټپه ووایم. شیطان چې یادی نو موږ ته ډېرې ټپې یادې شوي. ټپه ده چې په مړوندونو کې مې تنګ و، هغه بنګړي مې اوس څنګلو ته راځي نه. په مړوندونو کې مې تنګ و، هغه بنګړي مې اوس څنګلو ته راځي نه. ها روبي، که تاسو کوم شعر کوم ټپه کومه خبره شریکول غواړئ، بیخي په پښتون کلتوري کالو کې راغلې ده.
وای چې خط دې زنځیري دروړی نشمه و یاره درځمه بل قدم اغستی نشمه. ارشاد سیدا مې پېښم چې دا محفل ډېره ښکلې دی او دلته موږ چې کله هم داسې کینو دې محفل کې ډېره ښکلې شاعري موږ مخامخ راځي خپل خیال ساتي خپل ملک خیال ساتي. ډېر زیاته مننه کومه. ابھی تو راک ہوئے ہے تیرے فراق میں ہم ابھی ہمارے بکھرنے کا کیل باقی ہے. باقی کیل دپارہ زمن کا پنجابی چې کومه ملګری دا. ارشاد جی جو بھی آپ نے بتانا ہے کائنڈلی شیئر کیجیے گا. شعر و شاعری مجھے بالکل نہیں آتی ہے. شعر و شاعری مجھے نہیں آتی ہے. میں سنگر ہوں تو میں گانا ہی سنا دوں. یہ تو مجھے بھی بات ہے. چلو اس سے اور کون سی زبان میں سنا؟ جو بھی ہے پشتو میں اردو میں چلے اردو میں. چلے میں پنجابی کا سناتی ہوں آپ کو بھی سمجھ. ارشاد میں تینو سمجھاواں کی نہ تیرے باجو لگدا جی. میں تینو سمجھاواں کی نہ تیرے باجو لگدا جی. تو کی جانے پیار میرا میں کراں انتظار تیرا. تو دل تو یوں جان میری میں تینو سمجھاواں کی نہ تیرے باجو لگدا جی. عزیز لالا وای چې په سوکړک به دې میلمه کم په شملو به دې نشه کم زه د دنګو دنګو غرونه د ښارونو تماشه کم او که ټپه مې ورته وکړه پنجابۍ به پوښتنه کم. نیمه پوښتنه خو دې را جوړه شوې ده خو راحت اندوری صاحب لیکي راشده په مام د دې د اردو اثر شو چې کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. رک رک کے لوگ دیکھ رہے ہیں میری طرف تم نے ذرا سی بات کو اخبار کر دیا. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. او دې سره ځان ته لاسونه پړقومه بلنه به ورکومه. زمونږ یو ډېر جادوګر علیباز صاحب ولسي غږ دی د چا شعر د چا انداز د چا اواز چې په پښتون وطن کې یوه نوې ښکلا پاشي او زمونږ هر کار ناڅاپي وي انفارمل وي. په دې بنیاد باندې چې مونږ په دې چاپېرچل کې خوشحالۍ راخورې کړو مونږ په نفسیاتي توګه باندې یا د خلکو منټل هیلث چې د هغې کوم ریکوري د هغه ښه کول دي په هغې کوم یو کردار ادا کړو. په دې وجه باندې باز که د غماز په منګول ناست وي پروا نشته ما ورله د زړه په غوښو نر باتور ساتلی دی. نو راشد خان راشد مو دله ساتلی دی. راشد کوم ولسي کلام شریک کوم ټول به درسره ظهور صاحب هم ناست دی به درسره مو د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه او دغه کلام د ټولو مینانو ته ډالۍ وي اورېدونکو ته دې ډالۍ وي چې پښتو نه راځي. ٹھیک ہے خیر ایک پشتو میں سنائیں گے ضرور اردو میں سنائیں. ادروائز نہیں سمجھ آ رہی. کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں بس سن ہی رہی ہوں. اچھا او خماریان راغلی دینا مرزا خانه خانه چلم راواخلا. ډېر نشان راغلی دینا چلم راواخلا. خماریان راغلی دینا مرزا خانه خانه چلم راواخلا. ډېر نشان راغلی دینا چلم راواخلا. او بنگی براشی ما بمڑکی مرزا خانه خانه چلم راواخلا. مای د بنگو کنډولی مات کړي دینا چلم راواخلا. خماریان راغلی دینا مرزا خانه خانه چلم راواخلا. ډېر شکان راغلی دینا چلم راواخلا. او یار می ور کوټه چلم خور شو مرزا خانه خانه چلم راواخلا. د
چلم سر ورله په جیب کې ګرځوما او چلم راواخله خماریان مرزا خانه خانه چلم راواخله ډېر نشان راغلي دینا او چلم راواخله ډېره زیاته مانا درته ویل پوره به نه کي مرزا خانه خانه چلم راواخله د یارانې خبر ډېرې ګرانې دینا او چلم راواخله ډېره زیاته مننه کوم او اسی के साथ शाहरुख खान زمونږ लास्ट बट नॉट द लीस्ट शाहरुख खान سره شریکین او راځه अपने हिस्से की जिंदगी तो हम जी चुके चुनी बाबू अब तो बस तिरकों का लिहाज करते हैं क्या कहें दुनिया वालों को आखिरी सांस पे भी इतराज करते हैं दिल के ख्यालों को कोई शायरी कहे तो परवाह नहीं अब तो बस दिल के ख्यालों को कोई शायरी कहे तो परवाह नहीं तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह वाह करता है थैंक यू शाहरुख खान قدرمنو زمونږ د نننۍ ناڅاپي یوازینۍ موده دا وه دا زمونږ د ایونټ نه مخکې یو کوشش و څومره ملګري چې دي زمونږ بیا دا غوښتنه ده چې موږ غواړو چې ډېر په ایجوکیټډ طریقه باندې ډېر په ډیسنټ او سیولایز طریقه باندې دلته د ادب وي دلته د مینه وي دلته د ژوند وي دلته د پلورالېزم وي دلته د ډایورسټي وي او په تیره موږ د یو بل د رای احترام کوو او موږ د ژوند د ښکلا سبب جوړ شو